hostile Taliban-controlled area, the commandos huddle for a pre-mission brief. Tonight, طالبانو د امریکا له لوري افغانانو ته د مهاجرت ویزې ورکول د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ګڼلې. طالبانو د اعلامیې په خپرولو سره د امریکا له لوري افغانانو ته د مهاجرت ویزې ورکول د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ګڼلې ده. اعلامیه کې راغلي د امریکایي حکومت لخوا هغو افغانانو ته چې د امریکایي اشغالګرو سره د ترجمانانو په توګه او یا نورو برخو کې همکاري کړې د ویزو منل او هغوی تشویقول چې خپل هیواد پرېږدي زموږ په هیواد کې ښکاره مداخله ده چې اسلامي امارت یې په کلکو ټکو غندي. اعلامیه کې دغه راز یو ځل بیا یادونه شوې چې اسلامي امارت د امریکایي اشغال وروسته د امریکایي پوځ افغان همکارانو سره هیڅ ستونزه نه لري. هغوی کولی شي چې په آرام سره په خپل هیواد کې ژوند وکړي. زموږ له لوري به ورته هیڅ ډول ګواښ نه پیښیږي. په پای کې طالبانو د امریکا په ګډون له نورو هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان په چارو کې د له مداخله ګرانه سیاست څخه لاس واخلي. باید وویل شي چې طالبان داسې مهال د امریکا له لوري د افغان همکارانو ایستل غندي چې په دې وروستیو کې دغه پروسه چټکه شوې او امریکایي چارواکو یې د لا پراختیا خبر ورکړی دی.